بله السلام علیکم. زه حبیب الرحمن د پکتیا ولایت نه مې تاسو سره اړیکه نیولې، بلکې خصوصا زه مولوي صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې یو مړي ته کولی شي چې قرآن شریف ختم کړي، آیا دې ته ثواب ورسېدلی شي؟ او بله پوښتنه زما دا ده چې یو شی لکه په نغدې چې خرڅه 3 روپۍ ګټه درکړي او چې په کاله چې خرڅه 8-9 روپۍ ګټه درکړي، آیا دا څنګه راځي؟ او خدای دې وکړي چې موږ ته دا مولوي صاحب جواب راکړي. ډېره مننه کوم د مولوي صاحب محترم څخه. د خدای په امان. مسلمان غفلت خوبنا یو ځل بوړي ترېنه خالي لاسونه دنیا پالي د خبردار شه کنه د ګناهونو نه کلار شه کنه. د ایصال ثواب په مسئله باندې په ګڼو خپرونو کې موږ غږېدلي یو. خاني هم لیکلي، قاضي خان هم لیکلي، رد المختار هم لیکلي، همدارنګه عالمګیري هم لیکلي دي چې تاسو کولی شئ چې مونځ وکړئ، روژه ونیسئ، تلاوت د الله رب العزت د کلام وکړئ، د هغه ثواب ژوندیو لپاره او د مړو لپاره وبښئ، خو په هغه طریقه باندې چې هغه موږ ته دین ویلي دي د رسول الله د سنتو مطابق، نه چې د سنتو نه خلاف ځان نه د بدعاتو ایجاد هلته وکړو. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې ووایم چې یو شی دی په بازار کې په نغدو باندې په 10 روپۍ باندې کولی شئ چې 2 میاشتو 3 میاشتو قرض لپاره تاسو په 15 یا په 12 او په 13 خرڅ کړئ. په چا باندې به ظلم نه کوئ او د چا د فقر او د تنګدستي نه به البته استفاده هم نه کوئ. دنیا پانی د خبردار شکنا د ګناهونو نه کلار شکنا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالحی مطمئن یم د سپین بولدک څخه د رښتینې مؤمن خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. محترم حاجي مولوي صاحب، د کوټګر په جنازه کې ګډون کول جایز دي که نه؟ نور مې وخت نه نیسم، ښه ژوند درته غواړم. د خدای په امان کامیابه اوسئ. مخکې هم زه په دې باندې وغږېدلم، تر څو پورې چې انسان مسلمان وي که هر څومره ګنهګار وي باید د هغه په جنازه کې ګډون وکړو. هغه څه چې الله ورسره کوي هغه د الله فیصله ده. که کوډګر کفر ته نه وي رسېدلی، یعنې د کوډو په حیل باندې هغه قائل نه وي یا د هغه جادو په حیل باندې مسلمان دی، خو اشد ګنهګار دی، فاسق دی، خو بیا هم د ټولنې ممتاز خلک ښه شخصیتونه لري، په جنازه کې ورته ګډون نه کوي، جنازه یې کېدی شي. بله السلام علیکم. عبدالله همدر یم له پکتیاله د څمکنۍ ولسوالۍ څخه. زه د رښتیني مؤمن پیوانې ته دا پیغام پرېږدم. ما د یتیم فهیم څخه دا غوښتنه ده، آیا په دا وخت کې خو ډېرې فتنې دي، آیا که د مرګ سوال سره وکړي چې زه د یا مرګ شم یا په سوال وکړي، آیا دا ګناه دی او که نه؟ اوس په جواب غواړم. خو دا ملایان څخه ورکوي چې اوس فتنې ډېرې دي، هغه خو دماغ کې بیمار دی، دا بول دا نه دی بول، ته چپ کیایې وسلام. د مرګ سوال په هیڅ وخت کې جائز نه دی، حتی که یو سړی په سخت مشکل او تکلیف کې ژوند کې تېروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغه وخت کې هم مرګ د سوال نه کوي، بلکې دا سوال دی کوي چې یا الله که ژوند ما لپاره بهتره وي ما ژوندی پرېږده، او که مرګ زما لپاره بهتره او غوره وي نو ما مړ کړه. د فتنو په وخت کې د ژوند او د مرګ د فتنو نه د الله نه پناه غواړي، لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا په حدیث کې من فتنة المحیا والممات، دا نه چې د فتنو په وخت کې هغه د مرګ غوښتنه وکړي. د مرګ غوښتنه جایز نه ده. بل پیغام واورو. السلام علیکم. زه فضلجان قسم خیل لوګر ولایت نه خبرې کوم. د رښتیني مؤمن خپرونې ته دا پیغام پرېږدم چې مولوي صاحب څخه زما دا سوال دی چې یو سړی مړ شي او پسې را مولوي صاحب شهیدي پرې وایي چې دا سړی ښه سړی دی او تاسو ټولو ته چې دا ښه سړی دی، دا په اسلام کې سته او که نه سته؟ وسلام. زما دیني منور حبیبا، زما دیني منور چې هغه واقعا ښه سړی وي
او ملا صاحب یا مولوي صاحب تاسو ته هم وایي چې شاهدي ورکړئ، تاسو شاهدي ورکړئ، الله به ورته بخښنه کوي. او که هغه ښه سړی نه وي، ټول عمر یې په فساد او فحشا کې تېر کړی، چې څومره ووایئ ښه سړی و، نو دا دوکه الله سره نشي کېدلی. اگر که د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شته دی چې وروسته د مرګ نه په هغه باندې 40 کسه حتی 3 کسه وایي چې دا ښه سړی و، الله رب العزت به یې بخښي، خو چې واقعیت هم ښه سړی وي. بل پیغام السلام علیکم. عبدالرحمن راهیل یم د خوست ولایت څخه. حاجي مولي صاحب له تا څخه 2 پوښتنې لرم. لومړۍ پوښتنه دا چې د مړي په کور کې په اوله ورځ مړي ته خیرات کول څنګه دي؟ کله دې راته شرحه کړئ. او دویم سوال دا لرم، مړي ته کفن قیمت بیه ښه دي او که ارزان بیه؟ والسلام. د هجرت او جهادونو مجموعه فتاوای هندیه په اول جلد کې 140 صفحه کې لیکي ولا باس بأن يتخذ لأهل الميت طعام كذاك الطبين ولا يباح اتخاذ ضيافة عند 3 أيام. تر 3 ورځو پورې به د مړي کور نه ډوډۍ او میلمستیا نه کېږي. رد المختار هم دی کې په دویم جلد کې 240 صفحه کې ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة. قبیحه بدعت دې ته ویلی دی. او امام احمد او ابن ماجه په صحیح سند سره د جریر بن عبدالله نه روایت کړی، هغه څوک چې په اول او دویمه درېیمه ورځ کې یعنې د مړي په کورنۍ کې میلمستیا کوي او هلته خیراتونه شروع وي، هغه ته نیاحت ویلي. وروي الامام احمد و ابن ماجه باسناد صحیح عن جریر بن عبدالله قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النیاحه. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې وایم چې کومه جامه چې هغه په خپل ژوندون کې د اخترونو او همدارنګه د جمعې منځونو لپاره اغوستله، باید هماغسې کفن هغو ته ورکړی شي. دا نه چې زاړه شي کې هغه ته کفن وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا کفن احدکم اخاه فلیحسن کفنه. او په بل ځای کې فرمایي لا تغالوا فی الکفن فانه یسلب صلبا سریعا. یعنې کومه جامه چې دې په ژوند کې اغوستله د جمعې مانځه او همدارنګه د اخترونو لپاره، باید په هماغسې جامه کې دې ته کفن ورکړی شي. اخرنی پیغام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مولوی صاحب تاسو سلامونه او ستاسو درنو همکاران ته سلامونه وایم. مولوی صاحب د تاسو څخه مې 2 پوښتنې دي. یوه پوښتنه په دې ډول ده چې ته وایې د مړي ډوډۍ خو د مړي د کور ډوډۍ خو 3 ورځې حرامه ده. نو د زموږ کورونه چې دي دا غټ غټ کورونه دي، هلته مسافر راځي، په دا 3 ورځ ډېر راشي، آیا هغو ته هم دا ډوډۍ حرامه ده که صرف دا د ختم ډوډۍ حرامه ده؟ او مولوي صاحب بله پوښتنه مې ستاسو د په دې ډول ده چې څوک په مسجد کې خیر غواړي، دا څنګه دی؟ که څوک خیر یا زکات ورکړي دا څنګه دی؟ بعض مولایان وایي دا سنت دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته. شایع ربا عجایب تاج د جهان دی، دا پرېږدې مدینه کور د جانان دی، دا پرېږدې په کومې کورنۍ کې چې مړی کېږي، غوره خبره دا ده چې په هغه کلي کې څوک ژوند کوي یا د هغو خپلوان وي، هر څوک په انفرادي شکل باندې څه نه څه ډوډۍ پخه کړي او د هغو کورنۍ ته یوسي، تر څو چې هغه میلمانه راځي هغوی هلته د هغې ډوډۍ نه استفاده وکړي. یو حدیث هم په ترمذي کې په اول جلد کې 195 صفحه کې موجود دی چې کله جعفر رضی الله تعالی عنه شهید شه، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلي اصنعوا لاهل جعفر طعاما فانه قد جاءهم ما یشغلهم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نورو ته ویلي چې تاسو د جعفر کورنۍ او اهل لپاره څه ډوډۍ برابره کړئ، ځکه هلته میلمانه دي چې هغوی د دې ډوډۍ نه استفاده وکړي. او ابو عیسی وایي فقد كان بعض اهل العلم يستحب ان يوجه الى اهل الميت بشيء لشغلهم بالمصیبه. هغوی خو په مصیبت کې راګیر دي، نو هغوی به میلمانو ته څنګه ډوډۍ راتړئ؟ نور کسان دې برابر کړي او د هغوی کور ته دې وروړي. او همدارنګه رد المختار په 2 جلد کې په 240 صفحه کې لیکي ويستحب لجيران اهل الميت والاقرباء، مستحب دی هغه کسانو لپاره چې هغه امسایګان د مړي دي او همدارنګه د هغه قریبان دي تحیة الطعام لهم، برابرول د ډوډۍ د هغو لپاره یتبعهم یومهم ولیلتهم لقوله علیه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما، چې مخکې ما تاسو ته ولسته فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور.
د مړي کورنۍ به ډوډۍ نه تیاروي بلکې د هغه همسایګان او د هغه قریبان چې نږدې دي دې ته هغوی به ډوډۍ تیاروي انفرادي شکل لپاره به یې د مړي کورنۍ ته راوړي او په مړي کورنۍ کې درېیمه باندې یا په جمعې باندې یا په څلوېښتمه باندې یا په کلیزه کې چې کم شیان پخیږي هغه ټول ریایي دي او د اسلام په مقدس دین کې هغه ناجایز دي. بیا هم تاسو رد المختار 2 جز 240 صفحه وګورئ هلته یې لیکلي ویکره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلاحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. قبر ته ځینې خلک الوا پخوي هلته یې وړي په خلکو باندې تقسیموي یا کلیزه کوي څلوېښتي کوي جمعې کوي دا ټول مکروه کارونه دي دین سره دا تړاو نه لري. خو په کومې کورنۍ کې چې هلته مسافران راټول دي دا کلیوال او د دې اقربا چې دي هغوی خو دومره کولی شي چې یو کسه ډوډۍ برابره کړي او د هغوی کورنۍ ته ولیږي. هغوی غریبان د خپل مصیبت او غم وزغمي او که هغه میلمنو ته ډوډۍ تیاري کړي. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې سوال کول په جومات کې ناروا کار دی. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا که په جومات کې سوال کو د یو مشکل تاسو ووایئ چې الله دې هغه مشکل درته حل نه کړي. بل پیغام واورو. السلام علیکم ګران مولوي صاحب کول کلمه شوایم او بیا بیا یو کلمه چې وروسته پیغام ورته پیغام رښتینې مؤمنین خپرونې ته آیا د شهید ماما لور یا د ماما د زوی ته ده یا شهید او یا د رسم وایي آیا بل څوک کولی شي د ماما زمن یا نور څوک کولی شي کلیوال د یې ډېر مخ وګوري او یا د یې ډېر په دغه کې ګډون وکړي کتلو کې آیا ګناه لري که نه لري موږ د شوق او ښه ژوند شوقان دا زما ارمان دی زه چې وایم کله چې زموږ یوه خور یا مور وفات شي نو د دې مړی هغه څوک کتلی شي چې شرعا د دې محرم وي چې محرم یې نه وي نو د مړي مخ ته یې کتلی نه شي. که چا اور وښوده نو څوک چې ورښیي دغه کس به اشد ګنهګار وي او الله به ترې پوښتنه کوي او که دې پخپله ویني چې زما مړه به ورښیي نو دا خپله ګنهګار ده الله به د دې نه پوښتنه کوي. همدارنګه که زموږ یو ورور مړ شه نو د دې مخ هغه څوک کتلی شي چې شرعا د دې محرم وي که محرم نه وي که شهید وي که عام مړی وي څوک یې مخ نه شي لیدلی که چا ولیده نو هغه به اشد ګنهګار وي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا دي په دې باندې ناطقې دي. همدارنګه علامه لودیانوي شهید رحمه الله وکړ خپل کتاب کې 3 جلد کې 121 صفحه کې دې مسألې ته پوره وضاحت ورکړی. بل پیغام وواورو. دا زما ارمان دی زه چې وایم نن زما دیني وایي کاتې کې غلام. السلام علیکم مولوي صاحب محمد یاسین د زیبا هوټل نه. مولوي صاحب موږ یو سوال دی چې یو ساحه کې موږ روان یو که نه شړ ځنګل اول ته موږ یو تورسر وینو د هغه نه کپړې پر ځان نه کوم دغه لباس نه کوم ثبوت موږ ته څنګه پته لګي چې دا مسلمانه ده یا کافره ده آیا موږ د ده جنازه وکړو یا یې ونه کړو. لا اله الا الله 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 سخلينة المدعي لا اله الا الله دين مدعي مذهب مدعي لا اله الا الله. علامه لودیانوي شهید په خپل کتاب کې 3 جلد کې انشاءالله په 114 صفحه کې لیکي که تاسو ته په لاره کې یا ستاسو په وینا په یو ځنګل کې یو مړی پیدا شه که هغه نارینه وي او که هغه ښځینه وي که دا ملک مسلمان ملک وي اسلامي ټولنه وي او په هغه باندې د کفر آثار هم نه لیدل کیږي نو تاسو هغه مسلمان وشمیرئ د مسلمان په شکل باندې هغه ته کفن ورکړئ او د هغه جنازه وکړئ. اما که تاسو مړی پیدا که معلومات یې نه کیږي چې مسلمان دی که کافر دی خو ځینې علامات د کفر په هغه باندې لیدل کېدل لکه په تندي باندې چې نن ورځ هندوان خالونه لګوي نو بیا هغه مسلمان نه دی باید په اسلامي طریقه باندې د هغه تکفین او تحجیز ونه شي. خامخا څه قرائن به وي څه علامات به وي چې هغه موږ لپاره دا خبره ثابتوي چې دا مسلمان دی یا کافر دی. نو د نن ورځ زموږ خویندې او زموږ ځوانان وروڼه دې ته متوجه چې خپل چهره د خپل اخلاق د خپل جامه د مسلمان په شکل باندې جوړ کړي هغسې چې رسول الله ویلي خدای مکړه داسې
داسې نشي چې څوک به بیا نه پېژني چې دا مسلمان دی او که دا کافر دی. بل پیغام به ولا صاحب تاول زه سلامونه وایم. بله سلام ما یوه پوښتنه ده، د دې مخدي جنازه کېږي او که نه؟ نه پوهېږم چې جنازه یې ښې که غسل جنازه یې ولې نه کېږي؟ جنازه خو به یې خامخا کېږي. که دې غسل پوښتنه کړې وای چې دا مړ شي غسل به څوک ورکوي، په دې کې به څه ناڅه موږ درته ویلي وای چې فقهاو لیکلي چې تیمم به ورکول کېږي. بل پیغام به زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې شهید چا ته ویل کېږي، شهید کوم سړي ته ویل کېږي، او دویمه پوښتنه دا ده چې دریشي کول او د هغه سره نیکټایي تړل دا څنګه کار دی د اسلام له نظره؟ تاسو باید زما پوښتنو ته ښه جوابونه راکړئ. مننه. پر قریشي جانان کفن غړېږي بلال لکه ټولې کوڅې ټوله وطن ژړېږي چې محمد البته دریشي یا نیکټایي دا د اسلام جامه نه ده چې موږ دریشي ته د اسلام جامه ووایو یا نیکټایي ته د اسلام جامه ووایو. حتی په هغه نیت باندې چې نیکټایي د اسلام او د انسانیت دښمنان هغوندي، که په هغه نیت باندې یو مسلمان واچي د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کافر کیږي. اما که په هغه نیت هم نه بیا هم تقلید دی د کفارو، مشابهت د کفارو سره، د کفارو جامه ده، په دې کې انسان ګنهګار دی. بل پیغام به واورو. بلې السلام علیکم. رنګګل یم د خپلې پکتیا څخه د رښتیني مؤمن خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. مددجي مولانا څخه دا سوال دی چې په دې سوال باندې رڼا راته وچوي. او که یو سړی مړ شو او یا سمندر ته ډوب شو یا وسو په اور کې، آیا د قبر عذاب نه په امن کې که نه؟ والسلام. سوال مجاوبېږي ورته غوږ شي صادقانو، زیر شي مؤمنانو، زیر شي مؤمنانو، جهید علیم بالکل که انسان غرق شي او په اور باندې وسوځي او په دیوال پرې راپرېوځي، چې هره طریقه باندې وي هغه به د خپل عذاب او راحت ویني. یعنې د قبر عذاب او راحت به دې ته رسېږي. یو روایت دی په مشکات کې، د هغه روایت لاندې مرقات په اول جلد کې په 303 صفحه کې لیکي، هلته عبارت دی اذا اقبر المیت ای دوفنه وهو قيد غالبي وإلا فالسؤال يشمل الأموات جميعا حتى أن من مات وأكلته السباع فإن الله تبارك وتعالى يعلق روحه الذي فارقه بجزئه الأصلي الباقي من أول عمره إلى آخره المستمر على حاله حالتي النمو والذبول الذي تتعلق به الروح أولا فيحيا ويحيا بحياته سائر أجزاء البدن. داليكي مرقات كتسوق مړ غرق شو په اور باندې وسوځېدل، حتی هغه درنده او خوړه هغه ته به د قبر عذاب رسیږي. همدارنګه مرقات په 10 جلد کې په 242 صفحه کې د بل روایت لاندې لیکي ای کما خلق اولا فی الایجاد کذلک خلق ثانیا فی الاعاده، أي كما خلق أولا في الإيجاد كذلك خلق ثانيا في الإعادة وأبقى حتى يركب عليه الخلق ثانيا. قال كما بدأنا أول خلق نعيده وقال سبحانه كما بدأكم تعودون. همدارنګه تاسو شرح عقاید وګورئ. شرح عقاید په 104 صفحه کې لیکي يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأعضاء أو في بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم، وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يترك ويرى أثر العذاب عليه، حتى أن الغريق في الماء والمأكول في بطون الحيوانات والمسلوب في الهواء يعذب وإن لم نتل عليه. ومن تأمل في عجائب ملكه وملكوته لم يستبعد مثال ذلك فضلا عن الاستحالة. همدارنګه کتاب الروح د ابن قیم په 4 صفحه کې لیکي إن مذهب السلف الأئمة وأئمتها إن الميت يكون في نعيم أو عذاب وإن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وإن الروح تبقي بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وإنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم للرب
العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. یعنی د دینه ثابته شوه که هر طریقه باندې وي انسان به عذاب ویني. بل پیغمبر یو کې فرزوینې مې ومنه. پیغلاره چې یم د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. محترمه زه یو پوښتنه لرم چې هغه په دې ډول ده، کله چې یو کس راولاړ شي د یو چا پلار قتل کړي او دا قتل خو یې وکوئ، بیا د مقتول له کورنۍ څخه یو بل کس راولاړېږي د قاتل پلار ور قتل کړي، دا خو دواړه په قتل سره اخته سو. نور نو د عام خلک او نور خلک وایي چې دا پلانه ډېر غیرتمند او بهادر سړی د پلار بدله یې واخیسته او دا ډېر غیرتمند کار وکړي. حال دا چې دوی دواړه په قتل باندې اخته سو، د سړي خو قتل وکوئ. دغه درېیم کس چې دغه قاتل ته شاباسي ورکوي دا ګناهګار ده او که نه ده، او که ګناهګار ده نو څونه ګناهګار به وي. ستاسو د بریاو په هیله. السلام علیکم. ستاسو بریا هم د الله نه غواړم، دا حق الله ورکړی دی، لکه چې الله فرمایي الحر بالحر والعبد بالعبد. الله حق ورکړی. نو دریم کس دی په دې کې داسې خبرې نه کوي چې بیا هم د دوی ترمنځ شقاق او نفاق او بدبختی پیدا شي او باعث د بل قتل وګرځي. دریم کس دی چوپ وي او که د دې په ویناو باندې داسې شقاق او نفاق او قتل پیدا شي مسؤول به ټول د دریم کس وي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. زما ګران پاکستان د مولوي صاحب کچې په کلي کې جنازه وشوه او بیا خلک راغلل دې سړي ته غسل ورکوي چې دا سړی دفن کوي چې پټه وي دا وروسته خلک خبر شي دا به مردار دي. ایا دا سړی غسل څنګه کېږي؟ که په دې ډول معلومات راکړي ډېره مننه. والسلام. نه صبرېږي بېله تا د پټه باندې شیدا. د غسل مسله خو لا پرېږده، حتی زموږ فقهاو دا لیکلي دي که یو مړی بغیر د جنازې نه دفن شي بیا د هغه رایستل جایز نه دي چې هغه راوباسي او دوباره هغه باندې جنازه وکړي. همدارنګه فقهاو دا لیکلي که یو مړی په قبر کې دفن شه او وروسته دا معلومه شوه چې دا چپه دفن شوی دی یا دا معلومه شوه چې د دې مخ قبلې طرف ته نه دی ګرځولی شوی، بیا هم د هغه رایستل جواز نه لري چې قبر وسپړي، هغه راسته دفن کړي او مخ یې قبلې طرف ته کړي. همدارنګه که یو مړي ته غسل ورکړی شو او هغه دفن شو، جنازه پرې وشوه، وروسته معلومات وشه چې دا اوبه پلیتې وې، نو دلته د هغه لپاره دعا کوي چې الله دې ورته بښنه وکړي، خو دا نشي کولی چې مړی بیا د قبر نه راوباسي او په پاکو صفا اوبو باندې هغه لپاره بیا غسل ورکړي او بیا هغه دفن کړي. بل پیغام ووایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منیر احمد اتلم د ننګرهار ولایت د هوجاړو ولسوالۍ د حمزه د کلي څخه سره په تماس کې په پیغام د رسول مؤمن قرآن ته درغم ولې زموږ محترم صاحب پښتنه مې ده که یو کس یو ښځه چې انسان کوز کړي نه درد کړشي او ته واده شوي او دا ښځه په بر کلي کې مړه شوي وي او د دې اصلي کور په کوز کلي کې او دا ښځه په دې کور کې چې حال کې په کوز کلي شو. سلام زموږ پیغام نه سکي په مخه یو دستاروزی نشم قربان رسوله دستاروزی نشم قربان رسوله دستادیدن می دا ارمان. ځینې علما دا لیکي چې د مړي وړل یو ځای نه بل ځای ته دا جایز دي، په دې کې کومه ستونزه نشته دی. او ځینې علما دا لیکي که د 48 میله نه کم وي چې مړی د یو ځای نه بل ځای ته وړي په دې کې ستونزه نشته دی، خو که د 48 میله نه مسافه ډیره زیاته وي نو بیا د مړي وړل او منتقل کول دا مکروه دي. لکه علامه دودیانوي شهید رحمه الله دې مسئلې ته په خپل کتاب کې 3 جلد کې 149 او 140 صفحې کې وضاحت ورکړی دی. خو نن ورځ خلک دا د خپل غیرت ګڼي چې په یو ځای کې مړی وشي نو که هغه د خپلې هدیرې ته وینسي نو خلک دې ته وایي چې دا څنګه و د خپل مړی پرېښوده رانه وړه. په دې مسائلو باندې غیرت کول شرعا جائز نه دي. که د 48 میله نه کمه مسئله وي دا وړی شي او که د دې نه زیاته وي نو دا بیا مکروه دي. خو د مړي په دفن او جنازه کې چې څومره تعجیل وشي دومره دا بهتره ده. بل پیغام ووایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولوی صاحب ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. آیا د مؤمن په قتل سره یعنی چې قصدن یو مؤمن دې شي بل مسلمان ووژني دغه بل یعنی مقتول قاتل و کافر کېږي او که نه کافر کېږي؟ او بله پوښتنه مې ده چې د ښځې په میراث کې د نر حق وړي او که د ښځې حق وړي؟ صلی الله لا اله. هغه څوک چې یو مسلمان په قصد سره قتل کړي دا کافر کېږي نه.
اگر که د الله رب العزت په کلام کې دا راغلي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، هغه څوک چې په قصد سره یو مسلمان ووژني د هغه جزا دا ده چې تل لپاره به د جهنم په اور کې سوځي. او خالدن نه هلته زموږ اکثره مفسرین مکس طویل اخلي چې ډیره موده به پروت وي، الله به بیرته جنت ته راولي. ځینې زموږ فقها دا وایي چې د قاتل توبه نه قبلیږي، خو اکثره فقها په دې متفق دي چې توبه یې قبلیږي او دې ته کافر نشو ویلی. نه پوهېږم چې ښځه د چا، د قاتل ښځه که د مقتول ښځه، په هر صورت کې چې هغه د ښځې میراث وړي. بل پیغام به واورو. محترم مولوي صاحب، زه راحت شاه بشردوست د پکتیا ولایت د احمدآباد ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا ده چې چېرته یوه ښځه په یو غریب کې مړه وي، آیا د دغې ښځې جنازه کېږي او که نه؟ آیا ته پوهېږې چې دا ښځه مسلمانه ده او که کافره؟ والسلام په احترام. مننه. مکوه خوبونه مسلمه شته دې په مخ کې علامه لودیانوي شهید په خپل کتاب کې 3 جلد کې 114 صفحه کې لیکي که داسې ښځه په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي ملک کې مړه وه نو هغه به تاسو مسلمانه ګڼئ، خو په هغه صورت کې چې په هغه باندې علامات د کفر موجود نه وي. که علامات د کفر موجود وي واضح پوهیږي چې دا کافره ده نو بیا به هغه په کفارو کې شمیرئ، خو تر څو چې قرینه او علامه د کفر پرې موجوده نه وي او په اسلامي ټولنه په اسلامي وطن کې مړه وي، تاسو ته به د هغې تکفین او تهجیز د اسلام د مقدس دین مطابق ترسره کوئ. بل پیغام به ورو. زه د رښتیني مؤمن خپرونه ته دا پیغام پرېږدم. مولوي صاحب، زه خیرخان منګل د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د کوټکي اوسېدونکی یم. ایمي په منطقه کې داسې رواجونه دي چې کله مړی وشي جنازه چې وشي جنازې نه بعد یې سکوت خلا یې ګرځوي، یوه ته یې ورکوي بل ته یې ورکوي، د اوربش په منځ کې د پیسو سره قرآن شریف یې ګډیا ګرځوي او بیا خور یې ګرځوي، ایساړه بیا تصویر سې ګرځوي، یو ته چې مو 15 ورچوه بل ته چې مو 6 ورچوه. مولوي صاحب، دغه سوال ځواب درنه غواړم چې دا بدعات څومره ګناه لري؟ آیا په دا ګناه کې د منطقې علما شریک دي که نه چې دې ته حق یې معلوم دی او دی د حق یې خلکو ته نه کوي؟ ومن الله توفیق. څنګه به درشم ستا تر دره قربان دې شمه خوږه پیغمبره. څوک چې وفات شي په هغه باندې منځونه پاتې یا په هغه باندې روجې پاتې، د هغه وارث دی د دې ترکې نه البته د ثلث مال نه کولی شي چې د هغو فدیه ورکړي. رد المختار په اول جلد کې په 541 صفحه کې لیکلي ولو مات وعليه صلوات فائتة واوصى بالكفارة يعطي لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر من ثلث ماله. د درېیمې حصې د مال نه به ورکوي او که دې وصیت نه وکړی یا مال یې نه و پریښی نو په دې صورت کې بیا د ورثې باندې څه شی اسقاط نه لازمیږي. همدارنګه بیا هم رد المختار په اول جلد کې 541 صفحه کې لیکي فیلزمه ذلك من ثلث ان اوصى والا فلا يلزم الولي ذلك لانها عباده فلا بد فيها من الاختيار فاذا لم يصف الشرط چې وصیت نه نو شرط بیا د کوم ځای شه. او نن ورځ چې موږ وینو چې خلک په دې باندې اصرار کوي کې وصیت کړی وي کې نه وي کړی او هغه نه که څه پاتې وي نه وي پاتې قرض کوي اسقاط کوي او په هغه منځ کې بیا قرآن شریف هم دی. دا لوی بدعت دی او د قرآن په شان کې ډیره اوچته بې احترامي او بی ادبی ده. تاسو مولا علی قاری رحمه الله وګورئ، هغه لیکي دا ځینې عبارات امداد المفتین ها په 158 صفحه کې رانقل کړي من اصر على مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة او منكر هذا محل تذكر الذين يصرون على الاجتماع في اليوم الثالث للميت ويرونه ارجح من الحضور للجماعة ونحوه. نو دا د قرآن په شان کې به احترامي ده او علما او خطبا او داعیان چې په هر ځای کې دي باید دین په واقعي توګه لکه څنګه چې الله ویلی د الله رسول ویلی خلکو ته بیان کړي او کې بیان نه کړي په آخرت کې به الله څخه مسؤولي او الله به ترې پوښتنه کوي. بل پیغام به واورو. څنګه به درشم ستا تر دره قربان دې شمه خوږه پیغمبره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما د محترم مولوي صاحب نه دا پوښتنه دی که چېرته په خارج وطن کې یو مسافر مړ شي او هلته دا قانون دی چې مثلا په عربي هېوادو کې دا قانون دی چې 2 3 یا 4 یا 5 کسان چې مړه وي د هغو جنازه په یو وار کېږي او بیا چې دلته راوړل شي مثلا
او د هغه جنازه دلته ملایان نه کوي. آیا د دې جنازه شوې ده او که نه؟ نور ښه ورځ ته غواړم. په ګمبت خضرا کې د کونینو معتبر دی، وریږي پرې انوار په انبیاو کې بهتر دی. په ګمبت خضرا کې سلیمان صاحب نګیر یوسف بادشاه کولی شي چې انفراداً هم منځو کې په مړو باندې او اجتماعي شکل باندې هم کېږي. رد المختار په اول جلد کې 448 صفحه کې د مسئلې ته وضاحت ورکړی دی. قدرمن اورېدونکو، ما ته څه کار پیدا شو خپرونه او په دې ځای کې ودروو. تر نورو خپرونو پورې خدای پامان. خیر خیرتی از من خواست کرد از کلیه طور کارکون سلام علیکم وایست او زه د دیولایمن د کندهار ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. زما پوښتنه دا ده مولوي صاحب چې دا په اوبو کې چې دی خپل ور ولوېږي او بادي کړي او بیا ډوب شي، دغه ته موږ شهید ویل شي که یا او ما ته د شهید په باره کې د څه معلومات راکړي مولوي صاحب. البته هغه څوک چې په اوبو کې غرق شي یا اوبه یې ویس، نو دا شهید د دنیا نه دی بلکې شهید د آخرت دی. شهید د دنیا دا مطلب، شهید د دنیا ته نه غسل ورکول کیږي او نه کفن، خو دې ته به غسل هم ورکول کیږي، کفن به ورکول کیږي، خو الله به اجر ورکوي. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام. مستری محمد یعقوب حکمت د ګریش ولسوالۍ. یوه پوښتنه لرم، هغه دا چې کله مړی وشي نو دی ناپاکه وي او پر ده باندې ځینې څادرونه هوارېږي، پر هغه باندې د قرآن عظیمشان آیاتونه نوشته وي. مثال آیت کرسي شریفه پر څادر نوشته وي، پر دغه مړي هواروي، یعنې د غسل مخکې. دا جایز دی که یا؟ سلام علیکم. مستری صاحب، دا به درته ووایم چې په هغه وخت کې مړي ته غسل ورکړی شي، پاک وي او مقبرې ته وړي، په هغه وخت کې دا کارونه بدعت دي چې په هغه باندې هغه څادرونه واچوي چې په هغه باندې آیات قرآني لیکل شوي وي. زموږ ګڼو فقهاو په دې هکله لیکنې کړي، رد المختار، همدارنګه خانیې، قاضي خان، فتاوای هندیې، ټول په دې باندې لیکل کړي دي. دا خو لا پرېږده چې هلته هغه مړی بې اودسه وي یا د جنابت په حالت کې وي، په هغه باندې څادرونه واچولی شي. حتی په هغه وخت کې چې دې ته غسل ورکړی شي او روانوي مقبرې او قبرستان طرف ته، هله دې په دې باندې هغه څادرونه نه اچوي چې په هغه باندې د قرآن آیتونه لیکل شوي وي. السلام علیکم ورحمت الله. مسافرین درویش یم له خوست ولایت له شکوت ولسوالۍ څخه. غواړم د رښتینې مې ونې ته خپل پیغام ثبت کړم. مولوي صاحب څخه زه یو څو پوښتنې لرم. آیا مولوي صاحب زموږ کلي کې یو ملا دی چې چېرته یو مړی وشي بیا هم دلته د یو وخت یا دوه ځلې هغې لپاره لاس نیسي، یعنې مړی په بل ځای کې خو دلته د فاتحې په شکل یې تنفسي، دا څنګه عمل دی؟ او بله پوښتنه مې دا چې یو ځلې مخکې مې تکرار کړې وه، خو زما پیغام چې ما وانه اورېد او که نشر نه شو، یو دوه پوښتنې وي. د نارینه لپاره د ژاولې ژوول څنګه عمل دی؟ او بل زه یو کورس لرم، کورس کې د شاګردانو نه د غیر حاضرۍ په صورت کې 10 روپۍ جریمه اخلم، بیا خو دی ته زه په یې باندې لایقو شاګردانو ته جایزې اخلم. دا څنګه کار دی ما لپاره؟ والسلام. کامیابي مو غواړم ستاسو د ښکلي خوږ اواز عاشق مسافرین درویش له خوست ولایت څخه. مونږه د توحید سربزار کړو د نړۍ مخکې اعلان کړو د نړۍ. تعزیه او فاتحه سنت ده، ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، بحر رائق 2 جلد کې 192 صفحه کې د حدیث را نقل کړی، من عزا مصابا فله مثل اجره. هغه چاته چې مصیبت رسېدلی، چا چې هغه د هغه تعزیت وکړه، هغه سره ځان په مصیبت کې شریک کړه، هغه ته تسلي ورکړه، نو الله رب العزت به د هغه په شان دې ته هم اجر ورکوي. دلاندې علامه بقالي لیکي، فلا باس بالجلوس للعزاء 3 أيام في بيت أو مسجد، وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، والناس يأتون ويعزونه، والتعزية في اليوم الأول أفضل، والجلوس في المسجد 3 أيام للتعزية مكروه، وفي غيره جاءت الرخصة 3 أيام للرجال، وتركه أحسن، ويكره للمعذى أن يعزي ثانيا. په کوم کور کې چې مړی وشي چې چای جنازې کې شرکت وکړه، هلته د جنازې مونځ ادا کړه، نو دې لپاره بیا مناسب نه ده چې د هغه کور ته ورشي، غیر هغه خپلوي مسله بېله ده او هغه دپاره بیا فاتحه وړاندې کړي. نو جومات کې یو ورځ
او په کور کې تر 3 ورځو پورې کولی شي چې هم فاتحه واخلي او خلک ورشي هغه ته دلته دعاګانې وکړي. همدارنګه فتاوی هندیه په اول جوړ کې 180 صفحه کې لیکي تعزیة لصاحب المصیبة حسن وروي الحسن بن الزيات اذا عذى اهل الميت مرة فلا ينبغي ان يعزيه مرة اخرى ووقتها من حين يموت الى 3 ایام تر 3 ورځو پورې. چې غایب وي هغه بیله خبره ده. همدارنګه در المختار سره د رد المختار په 2م جلد کې 219 صفحه کې لیکي ولا باس بنقله وبتعزیة اهله وترغیبهم في الصبر وبالجلوس له في غير مسجد 3 ایام واولها افضل وتكره بعدها الا لغائب وتكره تعزیة الثانيا عند القبر. چې ور د جنازه وکړه به تعزیه نه کوي تر 3 ورځو پورې کور ته وتلی شي، 1 ورځ په جومات کې هم اخیستلی شي. اما ستا دا مسئله چې هر ځای کې مړی وشي دعا کول هغه لپاره بهتره خبره ده، خو دا نه چې د فاتحې په شکل باندې هغه لپاره مجلسونه جوړ شي. او د جاولو جویل د نارینه لپاره دا مکروه دي. او د 3مې پوښتنې په ځواب کې دی وایم چې ستا مقصد هلته د شاګردانو پابندي وي دروسو باندې درس باندې کولی شي چې ته واخلې خو جب ته نه چې بیرته په هغو باندې مصرف کړي. بل پیغام وګوره.